موږ د ورزشکارانو لپاره د کاربوهایډریټو په دقیق مقدار خبرې کوو. که تاسو غواړئ په تمرین کې ډیره انرژي او لوړ قدرت ولرئ، دا ویډیو تر پایه وګورئ. کاربوهایډریټ ستاسو په عضلاتو کې د ګلیکوجن په څیر ذخیره کیږي. د یو ورزشکار لپاره د دې مادې مقدار ستاسو د وزن او تمرین په شکل پورې اړه لري. که تاسو په کمه کچه تمرین کوئ، نو د خپل بدن د هر کیلو وزن په بدل کې 3 ګرامه کاربوهایډریټو ته اړتیا لرئ. د سختو تمرینونو او د عضلاتو د جوړولو لپاره دا اندازه له 50 څخه تر 100 ګرامو پورې رسیږي. که ستاسو وزن 80 کیلو وي او سخت تمرین کوئ، نو هره ورځ نږدې 400 ګرامه کاربوهایډریټو ته اړتیا لرئ. تاسو باید خپله انرژي له پیچلو او ګټورو سرچینو څخه ترلاسه کړئ. جوار، وربشې او نسواري وریجې ستاسو د عضلاتو لپاره تر ټولو غوره تیل دي. کچالو او خوږ کچالو د هغو ورزشکارانو لپاره خورا مهم دي چې غواړي وزن او قدرت یې زیات شي. کیله د تمرین څخه مخکې او وروسته د انرژۍ د چکې بیاګونې لپاره ډیره ګټوره ده. لوبیا، نخود او نسک نه یوازې کاربوهایډریټ بلکې پروټین هم لري. د تمرین څخه 2 ساعته مخکې باید پیچلي کاربوهایډریټ وخورئ ترڅو په بدن کې مو انرژي ثابته پاتې شي. د تمرین څخه سمدستي وروسته ساده کاربوهایډریټ لکه میوې وکاروئ ترڅو د عضلاتو ستړیا مو ژر له منځه لاړه شي. پام وکړئ، که ستاسو کاربوهایډریټ ډیر کم شي، نو عضلات مو نه جوړیږي او ژر به ستړي کیږي. خپل خوراک د خپل وزن مطابق برابر کړئ ترڅو په میدان کې بریالي اوسئ. دا ویډیو له خپلو ورزشکارو ملګرو سره شریک کړئ او زموږ نوی پلی لیست سبسکرایب کړئ.